پی ټي ایم د 10 کالو منصوبه لري. زموږ اول 10 کاله د بیانیې دي، د شعور دي، د کام د راټولولو دي، د هماهنګۍ دي. 2018 کې زما ټول تقریرونه چې کوم دي سټوري ټیلینګ کانې خلکو ته چې دا وشول دا وشول دا وشول حقیقتونه. ځکه چې زموږ د کام لیول دومره نه و چې په ټولو خبرې هر سړی به نه پرې پوهېدو، نیم پرې پوهېدل نیم نه. نو موږ د ګراونډ لیول 2019 کې تقریبا زموږ د پی ټي ایم راواخلئ، موږ د غمونو سره سره په وسایل خبره کوو. 2021-22 راواخلئ په تاریخ خبره ورسره کوو. 2022 جون نه پس راواخلئ د دې وطن په دعوا خبره کوو. نو داسې دا سبق د کام روان دی. ځینې خبرې به ټیک وي. اوس فلحال د کام لیول د هغې ته نه رسېدلی. موږ چې په کام په دې قامي فکر کې میټرک وکړو، په هغه نه پس به بیا نورې ډېرې خبرې راشي، میچورټي به راشي. دا کله کله د پی ټي ایم خلاف پروپاګانډا شروع شي، تاسو به وینئ زموږ د طرفه هېڅ ریاکشن نه وي. موږ بیا هم مطمئن وو. تاسو اندازه لګوئ ولې سړی موږ ته پته ده چې چا غلط کړی یې په خبرو کې، زما په خبرو به یقین نه وکړې، خو په 2 کاله 3 کې زه په خپل عمل درته ثابتوم چې زه ټیک یم. خپلو عملونو یې موږ ثابتولی شو. زه به 2 3 5 کاله پس خپل منې چې ته ټیک وې، زه خطا وم. نو موږ په خپل عمل باندې باور لرو، غلطیانې به نه کوو، ټیک ټاک به د دغې خاورې د وطن فکر په مخ وړو. خو البته د پی ټي ایم د یوې ورځې نه دی چې یوه ورځ جلسه وه موږ راغلو. پی ټي ایم داسې 24 ګنټه شی دی، یعنې د شپې په 3 بجې هم د خوبه راپاڅېدلې، یو خبر دې ولیده یا یو داسې ملګری دې ولید چې د کنفیوژن شکار دی، په هغې ځای باندې میسجونه ورسره وکړه، د کنفیوژن یې. تاسو هر یو د پی ټي ایم سفیر یې، تاسو به هر وخت لابینګ کوئ چې ډېر خلک موږ رانږدې کړو او منظم یې کړو. نن هم که موږ وغواړو داسې فرموله اپلای کولی شو چې د پی ټي ایم ملګري ته به هېڅوک څه نه ووایي. خو بیا د تنظیم موږ د څه دپاره کوو؟ موږ د خپل ملګري د خپل تنظیم د تحفظ دپاره نه، د کام د تحفظ دپاره قربانې ورکوو. موږ د ملګري جوړ د دغې دپاره دي، موږ ځانونه جوړ کړي د دغې دپاره دي. موږ د تنظیم ګرځوو یې نو شروع یې د دغې دپاره، چلوو یې د دغې دپاره چې په دې کام سرته راځي دی به ورخبر نه وي، موږ به دا د دغې کام او د دغې وطن د نیازبین ساتلو دپاره، د ښه ساتلو دپاره، د روغ ساتلو دپاره به دغه موږ د خپل تنظیم چې کوم دی دا ساتلی دی. تاسو میتھمیټکس که ویلی وي په هغه کې وي هم چې ماینس ضرب ماینس از ایکول ټو پلس. پی ټي ایم څه داسې شی دی موږ خپل ځانونه ورته ماینس کوو او بیا یې ماینس کوو، هلته کام ته پلس څه نه جوړوو، هلته کام ته څه مثبت څه نه جوړوو. دا ټولې قربانۍ د ستایلو وړ دي. البته دا اوس وخت دا کام او د تحریک دا دواړه کمزوري دي، بېوسه دي. اوس یې سلاح شته نه او سلاح ورکوی هم نه شو. سلاح به دی په خپل زړه کې دننه د اطمینان په صورت کې اخلي، بله یې نشته دی. هو البته راتلونکي نسل ته به سلې میلاویږي، هغه به درته خپله ژوند تېروي.